بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. والسماء ذات البروج، قسم دی په اسمان باندې چې غټ ستورو والا دی. یا شاهد دی اسمان چې خاوند برجونو دی. دوی معنا علما دا کوي. والیوم الموعود، او په هغه ورځ باندې چې وعده کړه شوې ده. اذ هو شاهد و مشهود، دې کې د علماو ډېر اقوال دي. وشاهد او هغه تماشګیره، ومشهود او هغه چې تماشا کېدی شي. او سو د بیا علما ذکر کوي شاهدن هغه انبیاء علیہ السلام، ومشهود چې غو قیامت دوشان انبیاء علیہ السلام اندامو د انسان شاهد، مشهود انسان باندې بګواهی کوي. شاهد عیسی علیہ السلام، مشهود امت د عیسی علیہ السلام، شاهد محمد علیہ السلام او مشهود امت د محمد علیہ السلام. شاهد انبیاء علیہ السلام او مشهود توحید. دغه شان شاهد فرشتي ملائک، مشهود ټول خلق پای بګواهی کوي. قتل اصحاب الاخدود، او تبا کړی شو هغه کنستون کې د کندو والا چې کندې کنستلې وي جوړې جوړې. النار غور ذات الوقود، چې هغه خاوند ډېرو خشاکو دی، ډېر خشاکو والا دی. اذ هم علیها قعود، چې دوی به د هغې په خوا کې ناستو. وهم او دوی علامه پاکارنو باندې یفعلون چې کول به د مؤمنانو سره، یفعلون بالمؤمنین چې کول به د مؤمنانو سره، شهود تماشا کوونکي وو. علما مفسرین محدثین ذکر کوي. امام احمد رحمه الله، امام ترمذی رحمه الله روایت نقل کړی دی چې دا په د فتنت زمانه کې یو واقع شوی وه د نجران په علاقه کې. علما ذکر کوي چې په هغه وخت کې خلک د یرې د وجې نه راهبان موحدین ګوټونو کې به ناست وو، ځای په ځای باندې به خپل عبادت او بندګي کوله. او د یرې د وجې نه خلک په شرک او په نورو کهانت او جادو کې اخته شوي وو، نو په آزاده باندې عبادت او بندګي نشو کولی. دغه زمانه کې یو بادشاه د هغې یو کاهن او جادوګر ساتلی و. علما واقع ذکر کوي بوډا شوی و، نو دی ورته وایي د خپل د بادشاه ته چې زه هسې هم بوډا شوی یم او مر پته نه لګي، خو زما یو قایم مقام پکار دی چې زما په ځای باندې دا سحر او کهانت جادو دا زده کړي او بیا نورو خلکو ته ښیي. یو خیال هلک د هغې لپاره مقرر کړه، عبدالله بن تامر علما ذکر کوي دا نوم دی. دی به تو راته د دې کاهن او جادوګر خوا ته چې ګوري یو ځای کې یو راهب دی موحد ته عقیده توحید وه، هغې خوا له به ته وایي راشه دې خوا له هم ورشي چې دا څه وایي. چې ورغی نو هغه خو توحید والا او د توحید خپل یو اثر وي، د الله د کتاب یو اثر وي. نو دې خواله چې ورغی نو د دې خبرو پې اثر وکړه او بس هم په هغه باندې ایمان راوړله. د عبدالله بن تامر ځوان هلک و، خو دې راهب ورته وویلې د توحید موحد انسان چې ګوره پام کوه حالات به راځي خو ګوره وروسته کېږي به نه. اوږده واقع د علما ذکر کوي چې دا به ته راته نو څخه پوره سبق یې وویلې زده که اصل مقصد یې دا د راهب خوا راتله راتلو
د کاهن او دروغجن ساحر جادوګر خواله به اسې راته چې څوک را باندې شک ولګي. او دا ورته ویلې ګوره چې راهب ورته ویلې چې که زما تپوس نه چا کوو یا ناوخته تللی نو دا مه وایه چې داسې بل چا خواله تللی وم وی بس هسې کور کې ناوخته شو. که راهب نه پوښتنه کوله نو دا ورته وایه چې کور کې ناوخته شو. او که چېرې کې کور کې چا پوښتنه کوله وی استاد سره ناست وم هلته مې سبق یادو زما خبره منځ کې یې روا. د طالب عبدالله بن تامر د چې و نو دا ښه پوره زده کړه وکړله سبق یې زده که اوس دی په شک کې دی چې یاره زه کوم یو استاد زما په حق باندې دی چې را روان دی د سبق نه روان دی چې ګوري لاره کې یو غټ یو لوی اژدها راوتې ده ښامار دی یا بل یو ځناور دی چې لاره بنده کړې ده. نو خلق له مخلوق ورته ولاړ دی د چې دی اوس دې ځای کې د خپل استاد د هغې د حقانیت او دغه شان غلطي معلوموي چې کوم په غلطه باندې او کوم په صحیح لار باندې روان دي. تیږې یې راواغسته او ده چې دی نو ګویې یره که چې زما د استاد د جادوګر په حق باندې نو دا تیږه په دې باندې ټوپک ډس کا او دا مردار کا د خلق د ترغیب نه خلاص کا. هغه خطا شو نورم وقارد بیا چې تیږه راواغسته او که زما د وروستنی استاد د راهب چې دی که دا په حق باندې وي نو دا د دپاره د ټوپک ډس کا یا د باندې ولګوه او دا خلق د شر نه خلاص شي. ګزار چې وکړه په سر باندې ولګېد هغه حیوان څه شی چې و مردار شي. لار آزاده شوه خلک لاړه دا ځوان هلک و نو خلکو دا خو د لوی مرتبې خاوند دی نو بس خلکو ته دعوت شروع کړ. خلک به خلکو بیا چې یو شی ولیدي بیا بس بیا چېرته پرېږدي دې نه یو لوی بزرګ او پیر یې جوړ کړ. خو دا صحیح سړی وه عقیدې صحیح وه. خلک چې به راتله ده به وایي زه ته علاج کومه خو یو شرط به یې ګوره چې دا د عقیده به تاسو منئ عقیده به توحید وي ستاسو. نو خلکو به ضرورتمن وو نو بس صحیح ده ته چې سړی هغه موږ منو خو زموږ علاج وکړه. علاج به وکړه الله به ښه کړ. په دې کې د بادشاه چې وزیر دی چې په سترګو باندې ړوند شوی دی هغه کور کې ناست دی بادشاه په کور باندې تنخواه ورکوي دی اواز ولګېد چې داسې یو سړی دی او علاج کوي ښه علاج کوي دی ول هم راغی. دی چې راغی دی بادشاه دا وزیر ورته راغی نو دی ورته وایي چې زما علاج وکړه. وی علاج به دې الله وکړي خو یو شرط پکې دی او شرط دا دی چې ته عقیده به یې دا وي الله به یو ګڼئ الله سره به څوک شریک نه جوړئ او د یو الله بندګي به کوې هېڅوک به د الله شریک نه جوړوي. دا صحیح ده دا بلکل منمه چې ګوري بس الله هغه ستر اړون چې دی نو هغه الله جوړ کړ. دربار د باچا دربار ته لاړه چې ګوري دا اړون روغ شوی دی راغی. باچا د پوښتنه کوي د څه علاج دې وکړ څه کار دې وکړ وایي دا خو دغسې یو هلک دی هلته پیدا شوی دی او داسې ښه علاج کوي داسې زبردسته خو یو شرط دا دی چې دا خبره کړه چې د یو الله بندګي کوئ او د غیر الله بندګي به نه کوئ او شرک به نه کوئ عقیده وله برابروله په دې شرط به ورته علاج کوو. باچا پوه شو دا سړی خو وران دی که نه دا خو زمونږ د عقیدې خلاف دی. نو بس د هغې په دپاره وی دا کم دی وی دا اوس کې هغه دی چې راوسته وی استاد دې څوک دی استاد دې ښیه هغه وی زما خو استاد همغه کاهن جادوګر چې کوم دی همغه مې استاد دغه نه مې خبر وی نه خو دې دله سزا ورکړله هلته پې خرچه هم ډېره شوې ده د کاهن دې وجلی خو یې شي نه او یریږي ته هم نو داسې کار یې وکړ یو استاد دې ښیه نو هغه استاد یې راوړه او آخر یې ورته استاد یې وخو نو راوستو او هغه یې پاره باندې اره کړ دوه ټوکړې کړ هغه یې شهید کړ.
اوس د ده څه غم وکړي نو دی داسې کار وکړو لکه وایي دا یو کښتۍ کې واچوئ اول یې دې غر ته یې بوځئ اول ته د غر نه راورغړوئ نو پوج یې ورسره کړه وایي ایسته چې به خلاص شي غر ته چې بوته قدرت کار و چې هلته زلزله راغله او نور خلک ملګري مړه شو دی روغ راغی کله چې بیا دا باچا ولید چې لکه دا خو د کماله خالي نه دی بیا یو کښتۍ کې واچوئ او کښتۍ دریاب منځ ته شو همالته پې ولټکئ او بس مړ به شي د مایانو خوراک به شي هلته چې ویوړه نو هوا راغله او دا نور ملګري پوج تباه شو دا بیا روغ راغی باچا ته وایي ما نشي وژلی خو په یو طریقه ما مړ کړي چې زه ته چل وښیم په دغه طریقه به ما ووژلې او هغه دا ده چې دا ټول خلک به راغونډ کړي او غشی به لنده کې کېږدي ما به یوه نه پورې وتړې او وویل چې زه الله اکبر دا به وې او بسم الله ورب الغلام په نوم د شروع کوم په نوم د الله چې رب د دې غلام دی او بغشی به په لنده یې کېږدي نو ما په دغه طریقه ما وژلی شي ما نشي وژلی خلک دنیا خلک راغونډ شو او دغه ظالم بادشاه و همدا کار یې وکړ هغه چې شهید شو نو ټول خلک چې کوم دغه ځای کې وو نو هغه خلک هغه ټول وی موږ د دې زموږ آمنتو برب الغلام دا هغه یو مسلمان ختموو او په لکهو په زرهاو خلک هغه مسلمانان شو بسم الله آمنتو برب الغلام د دې رب چې د دې غلام چې کوم رب دی په هغه باندې موږ ایمان راوړی دی باچا نورم تشویش کې چې ما خو یو کس غم کوو او اوس دې نور پیدا شو الله چې کوم کار کوي نو کافر خو دا غواړي چې اسلام ختم کړي دا څونه کارونه چې شروع کړي دي د اسلام په خلاف باندې والحمدلله الله رب العزت د خپل دین حفاظت په خپله باندې کوي ان الله لا یغرس هذا الدین غرسا الله د حفاظت دپاره نوي نوي خلق پیدا کوي نوي نوي نیالګي کوي اوس داسې چل دا د دې څه به څه کېږي نو د باچا حکم وکړه وی د دې ښار نه چې کومې لارې وتلې دي بهر طرف ته نو هغه کې دا خلک چوکیداران یې کېنول او کندې یې وکنستې او وی چې څوک راغی وی ته د دې د په زوړ دین باندې که د دې غلام د غلام په دین باندې یا د هغه د رب په دین باندې هغه نو چې چا به وویلې چې زه په زوړ دین باندې نو هغه یې پرېښوده او چا به وویل چې زه د غلام ملګری یم هغه به یې دې کندې ته وراچو اور یې پکې مړ کړی او په د ښار په هره لاره کې دا کندې کنستلې وي تر دې پورې علما بعضې مورخین علما واقع ذکر کوي چې دغسې دا به ورته ناست او مسلمان به وراچول او هغه بس یې ځلی کېدل او دوی به تماشه کوله اذ هم علیها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود په دې کې یو زنانه راغله هغې سه یو ماشوم بچی دی نو دا دې نه ولیدله دې ماشوم ورته د غېږې نه اواز وکړو ویې مورې وردانګه هېڅ خبره نشته دا چې ور وغورځوله دغه وخت کې علما بعضې وایي چې دا اور د اودو چاپېره ناست و غټان غټان ناست و نو دا اور په جوش کې راغی چې دغلته څه وو هغه ټول یې وسېځل اذ هم علیها قعود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد علما واقع ذکر کوي النار هغه اور هغه قتل اصحاب الاخدود او تباه کړی شوي هغه کاندو کنستونکي النار ذات الوقود هغه اور د ډېرو خشاکو والا اذ هم علیها قعود کله چې یو د هغې په خوا کې ناست او تماشه به یې کوله د مؤمنانو چې هغه به ځای کېدل وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود او دوی په هغه کارونو باندې چې کول به د مؤمنانو سره
شهود تماشا کوونکي وما نقموا او بد نغنل منهم داغوینا الا مگر دا خبره ايؤمنوا بالله العزيز الحميد چې ایمان راوړی وغوی په الله باندې چې زورور دی او صفت کې صفت کړی شوی حمید ستایل شوی الذي هغه ذات دی له خاص دا په اختیار کې ملک السماوات چې بادشاہي د اسمانو د ځمکې ده والله على كل شيء شهيد الله دې پارسز باندې حاضر ناظر ان الذين يقنا کسان پتد المؤمنين چې تکلیفونه ورکړي ایمان والو ته سړو ته والمؤمنات او مؤمنانو خذو ته ثم لم يتوبوا بتوبند وستلې نو فلهم عذاب جهنم دې فاده عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق او دوی لپاره عذاب سوزونکې ان الذين امنوا آگا سانچی ایمان راوړل وعملوا الصالحات عمل کړي په طریقه پیغمبر لهم دفا جنات باغونه دي تجري بيجبا من تحت الانهار لا داغنا سور قسم ولي ذلك الفوز الكبير دا کامیابی بدر لویام ان بطش ربك لشديد یقین ول رب ستاره سخت دی انه یقین آغا یبدئ اول پیدائش کړل ويعيد او دوباره به هم کوي وهو الغفور الودود الله دې بخنه کول کې او من کول کې ذل عرش المجید خاوند لوی شان والده فعال لما يريد کوي هغه څه چې وی غواړي الله تعالی حد قومونو مهلکو او دا مقصد د صورت هم دی یقین دا غلطه تا خبر دا غلط کولو د فرعونیانو او د سمودیانو بل الذين كفروا بلکې هغه سان چې کفر کړی دی فی تکذیب دا مشغوله دی په تکذیب کې مشغوله دی والله الله چې دی من ورائهم محیط د هر طرف نه راګرونکی د دوی دی بل هو قرآن مجید بلکې دا قرآن لوی شان والا دی فی لوح محفوظ پاغ تختو ساتل شو کې فی لوح پاغ تختو محفوظ چې ساتل شوی دی بچه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله عليه وسلم